السلام علیکم زما ملګری ما او د ژوند 40 کاله یو ځای سره تیر کړي وو. زما او د کور چې دی څنګ پر څنګ دی، نو نن هم بحث کول چې ووټ به چاته ورکوې، را روان الکشن کې ووټ چاته ورکوې. زما ملګری تاج محمد د دې اوس تفصیل بیانوي، دی چاته ووټ ورکوي، دی اوس خبره کوي. قدرمنه چاته به ووټ ورکوې؟ یاره ووټ خو زه هغه چاته ورکوم په تېر واري کې هم 2 واره چې ما ووټونه استعمال کړي دي یا 3 واره ما ووټونه استعمال کړي دي. زه هغه چاته ووټ ورکوم چې زما په سل کې 95 دا یقین چې دا پارټۍ یا دا لیډر یې نسي ګټی، بس زه هغه ته ووټ ورکوم. ښه نو ولې وجه چیش دی؟ نو تا په تېر وخت کې هم دغه خلکو ته ما په تېر وخت کې هم دغسې کړي دي. ورسم ښه انډیوالان مې د هغو سره چای میم وکړم، بوتل هم پر وڅښم، خو چې هلته ننوتم هلته وګورم کردار خو د سړي ته معلومېږي چې مثال چې دا سړی ګټی سي دا نسي ګټی، چې چا نه سي ګټی هغه ته یې ورکوم. ولې نه باید د دې خلکو ښه کردار موږ نه دی لیدلی چې موږ په دا کلي کې په دا 15 کاله 40 کاله هم کېږي په دا کلي کې ما او تا د دلې سره واوسو، ما او تا اوبه په چیش کې راوړو، په پیسو یا خو په ټینکۍ یې راوړو، د 50 روپۍ باندې ما ټینکۍ راوړه، د 50 اوس په 1300 روپۍ راته راوړي. ما ته مشرف چې دی اوس غدار بولي، په هغه ټیم کې موږ ته نلکۍ راپورټې کړي دي په ګلیانو کې. د اخري دور دی ولاړی، بیا موږ ته در اوسه په نلکۍ کې اوبه نه چا ریله کړي دي نه چا اوبه راکړي دي. برمه منظور سوې وه ولاړه ورکه سوه، موږ نه خبر چیرې ولاړه چا ولګول. نو موږ د دوی ښه کردار نه دی لیدلی. وروره بچیان مو سکول ته ځي، پیسان د جیبه ورکوو، کاپیان یې دا شیان موږ د جیبه ور اخو. نو د دې هېڅ دغه زموږ په علاقه کې نه سکول شته، نه داسې شی شته چې د کوچنیان بچیان روزي یو بازۍ کې وکړي، یو پارک، یو شی په کوټه کې نشته. زموږ کلي خو مشهور و، موږ کلي خالي دلته وروځه خالي کشري دي، امبارونه دي، یعنې یو دغه د امبارو دپاره زموږ نظام نه دی رابرابر کړی. موږ په ګلۍ کې ځو چې 15 څاڅکي باران وشي زموږ لاره بند وي، نالۍ مو بند وي. نو نه مو نالۍ شته، نه مو په ګلۍ کې ګلۍ پخه ده، نه مو د اوبو نظام برابر دی، نه مو د سکول نظام برابر دی. نو دا چې دا لیډران دا زموږ مشران یې ښه دی که چې نه یې ښه دی. او بل چې دی وروره په صحت کې چې ناجوړه سو په پیسو ورځو سیول هسپتال واخو، والله که ما ته اوس ګسه معلوم دي چې ورسو میل کې وګرځو سپیان کې ګرځي، بل چی شته بي ام سي له ور سړی کې ورکېږي چې ورسې بس چیش در یاد کم خالی تور گلی دی، دوری ولاړ شه ولا که یا ډاکټر کې سته یا سړی کې سته، بس سپي کې ګرځي. علاج هم په پیسو دی، ډاکټران په پیسو دي، هر څه هم په پیسو دي. نو د دې لیډران څه بس ښه دغه دی ورکو ووټ چې ځان ته وایي چې غاړه خلاص کړو ووټ به هغه چاته ورکړو چې بایلي بس چې بایلي. نو قدرمنو ګوره زموږ د سیاست دغه نتیجه ده چې موږ بار ووټونه استعمال کړي دي، بیا چې هر څوک کامیابه سوي دي زموږ پوښتنه نه ده کړې. موږ اوس هم په دا بازار کې په دې علاقه کې اوسو چې کلی پر شو دی، په کلي کې د څښلو اوبه پیدا کېږي، په کلي کې یو ژوند زندګي برابره ده، لیکن دلته زموږ یوه ژوند زندګي نه ده برابره. سیاست اوس موږ د څه دپاره کوو؟ د انسان د بنیادي ضرورتو پوره کولو لپاره یې کوو که زموږ قامي سیاست په کم ځای ولاړ دی؟ موږ قامي سیاست موږ ته څه ګټې راکړي؟ موږ ګرد مایوسه یو، لکه تاج محمد ورور موږ ګرد داسې مایوسه یو چې موږ ته سیاست تر اوسه پورې یوه ګټه نه ده رارسولې.